السلام علیکم دوستانو شیردل تخنیکی معلوماتی چینل تا خراغلاس الله تعالی دی وکي د صحت او عافیت جامه پتن زمونږ د نن ورځې ټاپک او موضوع دا څنګه کولای شو خپل وی اف ډي انورټر په اتومات ډول باندې اپ او آن کو یعنی دوستانو کله چې د لمر وړانګې د سهار پر مهال باندې د وی اف ډي انورټر په سولر پینل باندې ولګيږي نو وی اف ډي انورټر په اتومات ډول باندې آن شي او کله چې مازیګر شي او د وی اف ډي انورټر د سولر پینل څخه د لمر وړانګې لري شي نو وی اف ډي انورټر په اتومات ډول باندې اپ شي نو دوستانو زه غواړم په دې رابطه ستاسو سره مختصر لنډ او مهم معلومات شریک کړم نو دوستانو دا ویډیو مسکپ کوئ تر اخره پورې وګورئ تر څو د دې مفیدو معلومات څخه ځانونه برخمن کړئ او تاسو وکولای شئ په خپل کور کې خپل وی اف ډي انورټر په اتومات ډول باندې اپ او آن کړئ نو دوستانو راځو ټاپک او موضوع ته د دې عملي د اجرا کولو لپاره اول راځو دوستانو د وی اف ډي انورټر سکرین ته اول وی اف ډي انورټر آن کوو نو په سکرین باندې دوستانو شو کیږي 50 هرتز یعنی 50 فریکوئنسي د 50 فریکوئنسي څخه وروسته د پروګرامینګ بټن انټر کوو په سکرین باندې شو کیږي 0 د پی 0 شو کېدو څخه وروسته دوستانو د سټپ اپ یا د سټپ ډاون ایرو بټن انټر کوو نو په سکرین باندې دوستانو شو کیږي P1 د P1 د شو کېدو څخه وروسته دوستانو د انټر بټن انټر کوو د انټر بټن د انټر کېدو څخه وروسته په سکرین باندې شو کیږي P100 د P1 د 00 شو کېدو څخه وروسته د سټپ اپ یا د سټپ ډاون ایرو بټن انټر کوو نو د سټپ اپ یا د سټپ ډاون ایرو بټن د پریس کېدو په واسطه باندې زو P1.14 ته د P1.14 د شو کېدو څخه وروسته کله چې دوستانو 0.14 په سکرین باندې شو شي د دې څخه وروسته د انټر بټن انټر کوو نو په سکرین باندې شو کېږي دوستانو صفر د شو کېدو څخه وروسته دوستانو دلته مونږه د صفر په ځای باندې یو انتخابو او د انټر بټن انټر کوو د انټر بټن د انټر کېدو او پریس کېدو څخه وروسته دوستانو د پروګرام څخه وځو نو دوستانو دلته په یاد ولرئ چې تاسو به انورټ په خپل اپ او آن کوئ نو د دې څخه وروسته دوستانو کله چې د سهار ټیم راشي او د لمر وړانګې د انورټر په سولر پینل باندې ولګيږي نو په دې صورت کې انورټر چې په اتومات ډول آن کیږي او تر مازیګر پورې کار او فعالیت اجرا کوي او کله چې مازیګر ټیم شي او د لمر وړانګې د انورټر د سولر پینل څخه لري شي نو انورټر چې په اتومات ډول باندې اپ شي نو دوستانو د دې پارامټر د سیټ کېدو څخه وروسته انورټر په اتومات ډول باندې روزانه د سار پر مهال باندې آن کیږي او د مازیګر پر مهال باندې په نورمال او اتومات ډول باندې دا اپ کیږي او دا سلسله دوستانو ریګولر چالو وي یعنی په دوامدار توګه باندې چالو وي نو دوستانو دا زموږ د نن ورځې ټاپک او موضوع چې د انورټر د اتومات سیستم پر رابطه باندې وا دوستانو کغواړي بر تخنیک څخه ځانونه برخمن کوي او خپل هر قسم برقي وسایل په خپل کورونو کې ترمیم او جوړ کوي نو دوستانو که تر اوسه پورې مو زما چینل نوی سبسکرایب کړئ نو مهرباني وکړئ زما چینل سره سبسکرایب کړئ که دا ویډیو مو خوښ شوي در سره لایک او شیر کړئ د خپلو ملګرو سره تر څو خیر او پیدا ټولو ته ورسیږي دوستانو ستاسې د توجه او لیدو څخه یو نړۍ مننه السلام علیکم